الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الذي لا بیا هم ستړي مشئ د انفاق خیریه موسسې د پاڼې لیدونکو پر دې هیله چې ښه اوسئ او روژه مبارکه مو په خیر روانه وي. نو دا دی بالکل د روژې پای ته نږدې شوي او الحمدلله کونړ هم د دغه مرستو نه برخمن شو. نن دغه موږ سره 40 مرستې به موږ ورکوو یا پیکجه به ورکوو چې په دې کې اکثریت زموږ هغه میندې دي چې هغه کونډې دي، بې سرپرسته دي، په کور کې څوک د ګټې وټې نه لري. او که تاسو دا ورونه هم ګورئ نو دا په داسې یو حال کې دي چې د هغه د فقر وروستی حد کې دي. هغه چا نه ډېره زیاته مننه کوو سیرت صاحب چې هغه اکثره په افغانستان ډېر پام دی او بیا په انفاق خیریه موسسې سره ډېر لاس یو کړی دی چې په هغه کې به متینی بلخی دی. بالکل متینی بلخی و حمید جان مرزاخیل. حمید جان مرزاخیل از زحمتایشان بسیار تشکر. در وقت زلزله حمید بلخی صاحب اقا زحمت کشید، شب روز درباره ولایت کنر فکر کرده. همینجا چی پیسه را روان کرده، دیگه بوتا را روان کرده، جامپارا را روان کرده. دا د روژې پیکج دی او که څه هم اختریز نوم به موږ ورکو، دا به دوی ته ورکو چې خویندې او ورونه هم راغلي دي نو پیکجونه به دې تسلیم کړو. الله چا چې دا مرسته کوي څلوېښت خو دغه سره الله دې کامیاب لري، الله دې وله بچي او دغه کې قاریان جوړ کړي، الله دې ګلې ګلزار لري، الله دې کامیاب لري، الله دې چېرې مه خرابوي. او زه دا کومک چې موږ سره چا کړی الله دې ښه ساتي، الله پاک دې نه خرابوي، دا دنیا دې م الله ورکړي هغه دې م الله ورکړي. او چې څه حاجت په زړه الله دې له سر کړي چې هغې موږ یاد کړي هغه دې الله یاده کړي. او د خدای دې غټ ښه ورسره وکړي. زموږ غریبي ده، که زموږ غریبي نه وي نو څوک څه کوي چې داسې راځي او په بې ځای ځای او دغه کې ګرځي. خو د بېوسۍ او د غریبۍ د لاسه موږ راوتي او د بوجو دغه ته ځای کې ناستي او بې کوره شوي، نه خپل ځای شته نه ځګی شته او د کرایي کورونه دي قید دي پکې تنګ دي پکې. اوس نه لرو چې ځان له کوټې سره دغه کو او ځان ته ورلاندې کو. وړی څه ارمان الله دې له سر کړي، الله دې نه خرابوي، الله پاک دې هغه دنیا هم ورکړي، دا دې مو الله ورکړي.